بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمارونو او خويندو، نن د جادو د ختمولو او د تعویز د ختمولو د پاره مې دا نسخه خصوصا د تاسو د پاره راوړې ده. تاسو په دمګرو ممګرو پسې بالکل مه ګرځئ، مه چاله پیسې ورکوئ. نه دي د ستاسو نه دغه دکانداران خلک اوس وخت کې ډېر زیات مارکیټ ته ډېر زیات خلک راوتي دي، صرف د خپل دکان چلوي، نه د هغوی په خولې کې اثر شته، نه د هغوی په لاس کې شفا شته. بس صرف د ستاسو نه خپلې پیسې وباسي. وایي تاسو له مې تعویز راویستو، تعویز مې دله ختم کو، په تا تعویز شوی دی. نو دا خبره یاد ساتئ چې دا دروغ خبرې کوي او په د دې علم صرف الله ته دی، د الله نه سوا چاته نشته دی. البته تعویز کیږي او د تعویز اثر هم شته دی، ولی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې هغه یهودیانو تعویز کړی و او هغه په نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې اثر کړی و. یو خبر یا ساتي چې داسې کسانو لقد غنمزه چې هغه درته وایي چې په تا باندې پلانکی تعویز کړی دی او په پلانکی ځای کې خښ کړی دی، دا درته مکمل دروغ وایي. دا د غیب علم دی. د غیب علم زمونږ عقیده دا ده چې د غیب علم سوا د الله نه بل چاته نشته. دا د غیب علم دا صرف الله جل جلاله ته دی. البته داسې الفاظ ویلی شي چې په تا باندې جادو شوی دی، ولې چې دا علامات د جادو دی چې کم علامات ته وی د هغې یو خاص علامات دي. نو چې هغه علامات په چا کې ظاهر شي او مثلا دا خبره معلومه شي چې په چا باندې تعویز شوی دی یا په چا باندې کوډې شوی دی، نو اوس به دا جادو، دا کوډې او تعویز څنګه ختمو؟ نو د هغې دپاره د قرآن مجید علاج دا ولا واحد حل دی. یریږئ به نه او ښه په زړورتیا سره په الله باندې به توکل کوئ. دا کم وظایف او دا کم اعمال مې په دې سکرین باندې تاسو ته لیکلی دي، دا که بل چاله ورځئ او دغه دم د باندې اچئ، د دې به ستاسو نه 50,000 60,000 دغسې پیسې به ستاسو نه غواړي. لیکن که دغه اعمال تاسو په خپله وکئ، د قرآن مجید اعمال دي، په خپله هم تاسو کولی شئ، مکمل اجازت دی، دا مکمل اثر هم کوي. هغه کس چې هغه باندې جادو شوي یا پې باندې تعویز شوي، د هغو دپاره د جادو ختمولو او د تعویز د ختمولو دپاره دا اعمال ډیر زیات مفید اعمال دي. راځي دغه اعمال درته شروع کوم. د دې دپاره به د ټولو اول هغه مریض چې هغه باندې جادو شوي وي، د ټولو اول به تاسو داسې کار وکړئ چې د اودس په حالت کې به یې او هغه انسان چې هغه باندې جادو شوي یا په هغه باندې تعویز شوي وي، هغه په هغه باندې به د ټولو اول د هغه په غوږ کې به 9 ځله اذان وکړي. هغه اذان چې کم مونږه 15 وخته کوو، د هغې نه پس به 3 ځله سورة الفاتحه یعنی الحمد شریف دا صورت به ووایي او ورسره به 3 ځله قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس 3 ځله به دغه ووایي او د هغې نه پس به یو پیاڼی آیات الکرسی ووایي، یو پیاڼی به سورة طه ووایي او یو کرت به سورة الحشر ووایي او یو کرت به سورة الصافات ووایي. دا سورتونه چې دا کم مې دغلته تاسو ته لیکلی دي، نو دغه سورتونه هم په دغه ترتیب سره ووایي او مریض پې باندې دم کوي. هغه مریض چې په هغه باندې جادو شوي وي، هغه مریض پې باندې دم کې د الله جل جلاله په حکم سره به هغه مریض الله جل جلاله روغ کی. چاله د تلو حاجت نشته، ما چاله زرګونه روپۍ ورکوي. دا علاج تاسو په خپل کورونو کې هم کولی شئ، د دې مکمل تاسو ته اجازه شته دی.